افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ په 11 بیلابیلو مسلکي څانګو کې ځوانانو ته حرفوي او مسلکي روزنه ورکوي. افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت ته تخنیکي او مسلکي زده کړو اړوند فعالیت لري چې د وخت د غوښتنو سره سم ځوانانو ته مسلکي زده کړې ورکوي. داسې ځوانان موږ وروزو چې هغه وکولی شي د مسلک او د حرفې په اساس باندې خپل ځان ته او خپل کورنۍ ته په آزاد بازار کې حلاله روزي پیدا کړي او د کار خاوندان شي. مونږ د باندې هم کار کوو. یو ورکشاپ کې مثلا زه خپله کار کوم، ټولې ورځې مثلا د حلال نفقې یوه لاره ده. محصلین ما در ضمن که در ورکشاپ ما کار میکنند عملا برش یاد میدیم. اینا میتونن که در بیرون هم بعد از وقت میتونن که کار بکنن. په دغه انسټیټیوټ کې په عملی او نظری توګه محصلینو ته تدریس کیږي چې په ښه توګه د بازار او مارکیټ د غوښتنو سره سم سلګونه ځوانان عملی او مسلکي زده کړې ترلاسه کوي او هغوی کولی شي د خپل ځان او کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو جوګه شي او په اسانه توګه کار ته لاسرسی پیدا کړي. افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ په 1430 کال کې بنیاد ایښودل شوی ده. د هغه دوره نه تر اوسه پورې مختلف علمي پړاوونه د ډیپارټمنټو د ایجاد او د نوي ایجاد په اړه رامنځته شوي دي. خو فرمول عمومي دا ده چې په تعلیمات تخنیکي مسلکي کې باید یوه رشته ثابته نه وي. په دې معنی هر هغه څه چې د بازار یا د آزاد بازار ضرورتونه وي د هغه ضرورتونو په اساس باندې باید مختلفې رشتې ایجاد سي، لغوه سي او ترتیب او تنظیم سي د نصاب او د استاد سره. افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ اوس مهال 11 مسلکي ډیپارټمنټونه لري چې 2325 کسان په 4 ټایمو کې په دې باندې بوخت دي. 3 اساسي برنامې لرو. یو برنامه مو د خیاطي یا د تعلیمات حرفوي ده، بله برنامه مو د اساسي مسلکي زده کړو ده او بله برنامه مو د مجاهدینو د طرح تطبیق ده په افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ کې چې په دې 3 برنامو کې 173 تنه استادان د ماستر او د لیسانس په کچه مصروف دي، عملي او تیوري زده کړې تر سره ورکوي. او همدارنګه د کلونو را په دې خوا مو هڅه دا ده چې په منظم ستراتیژیک پلان په اساس باندې داسې ځوانان موږ وروزو چې هغه وکولی شي د مسلک او د حرفې په اساس باندې خپل ځان ته او خپل کورنۍ ته په آزاد بازار کې حلاله روزي پیدا کړي او د کار خاوندان شي. که چیرته د کار خاوندان نشي، د موږ برنامه پلان او هڅې ټولې ناکامې دي. خو دا درته ثابتولی شو تاسو به هم مختلفې ځوانانو سره دلته مرکه وکړئ چې کله دلته زده کړې ترسره کوي عملا بازار آزاد بازار ته ځي، هغلته وظیفه ترلاسه کړې ده او د هغه وظیفې د ترلاسه کولو سره دی معاش اخلي. هغه معاش د ده ځان او د کورنۍ بساینه پې کېږي. د تخنیکی او مسلکی زده کړو د ادارې اصلي اهداف هم همدغه دي چې موږ د دې مسلک او د حرفې په اساس باندې وکولی سو فقر مدیریت کو، خلکو ته حرفه ور زده کړو او دغه حرفه باندې او دغه مسلک په اساس دوی وکولی شي چې د خپل کورنۍ حلاله روزي تضمین کړي. دغه انسټیټیوټ د موټر د ترمیم د څانګې فعالیتونه په منظمه توګه پر مخ روان دي او یو ګڼ شمېر ځوانانو ته پکې د موټر د هر ډول پرزو د ترمیم په اړه په عملي او نظري توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي چې د همدغه څانګې محصلین د کار په بازار او مارکیټ کې د خپل ځان لپاره یو سالم مصروفیت هم لري او ډیر ژر د ځان لپاره کار پیدا کولی شي.
مونږ بعد له دې چې دغلته خپل درسونه او خپل زده کړې سرته رسوو زه د بعد له دې چې د دې ځای رخصت کېږو مونږ د باندې هم کار کوو یو ورکشاپ کې مثلا زه خپله کار کوم شاګرد یم فلحال هغلته زما څومره وخت کېږي زه هلته هم کار کوم هغه د هغه څخه معاش اخلم او دا مې د ټولې ورځې مثلا د حلال نفقې یوه لاره ده ډېر منندوی یم د ادارې تخنیکي څخه ډېر منندوی یم چې موږ ته دومره ښه زمینه برابره کړې ده موږ ته دومره ښه استادان راکړي دي موږ ته ښې لارښوونې کوي موږ په بین المللي سطحه روزي موږ کولی شو له بین المللي سطحه کوم خلک چې دي یا موټر جوړوي موږ کولی شو له هغوی سره په رقابت کې اوسو طوری که شما مشاهده میکنین میبینید در ورکشاپ ها محصلین ما به طور درست و منظم و استاندارد میتونن کارهای خود به شکل درست منظمش انجام بده. طوری که دولت اسلامی امارات روزی که آمده تغییرات بسیار زیاد آمده که تشکری از رئیس صاحب عمومی تعلیمات تکنیکی و مسلکی شهامت صاحب که توانسته که زمینه کار عملی را برای محصلین ما فراهم ساخته چون در راستای کار عملی ما محصلین ما در ضمن که در ورکشاپ ما کار میکنن عملا برش یاد میدیم اینا میتونن که در بیرون هم در بعد از وقت میتونن که کار بکنن و اونا به انواع و اقسام مختلف میتونن موتورها را ترمیم نمایند چون فعلا زمینه بسیار آموزش استاندارد برای محصلین ما جریان داره. جهان سیستم وسایط نقلیه در همه کشورها رواج است چون مردم میتونه که به راحتی از یک جا به دیگر جا انتقال بکنه چون برای مسلک شخص مسلک آموز به کار است و افراد که در بازار کار کنن و وسایل انتقالی یا بس یا تیزرفتار رو میتونه که به شکل درستش ترمیم کنه چرا که در بازار مردم نیاز به ترمیم دارن ترمیم وسایل نقلیه فرق نمیکنه چی ثقیله باشه چی خفیفه باشه چون برای وسایل نقلیه ضرورت است هر بشر به وسایل نقلیه ضرورت داره. د تخنیکی او مسلکی زده کړو د ادارې د پالیسۍ سره سم افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ خپل تدریسي چارې د نوي او پرمختللو درسي میتودونو په رڼا کې پرمخ وړي او تجربه لرونکي او مسلکی استادان پکې د تدریس په چارو بوخت دي. مدل آموزشی را شما میبینین یک مدل آموزشی مربوط به سیستم بریک ABS است. ABS یک مخفف است که به معنای انتلاک بریک سیستم است. یک بریک است که زمان بریک گیری تایرهای موتور به کلی قفل نمیشه یعنی میتونیم که در جایی که سرکایی که یخ زده باشه جایی که لغزش وجود داشته باشه بریک گیری به صورت موثریت و خوبی صورت بگیره. خب اصل سیستم در داخل انجین جابجا شده به صورت شبیه سازی شده و ما به جای انجین از یک موتور سه فاز برق زنده استفاده میکنیم و بعد شیما یا وایرینگش در بورد دیده میشه. این بورد هم به خاطر آموزش استفاده میشه آموزش سرکتش و هم به خاطر شبیه سازی استفاده میشه. در صورت که موارد یا مشکل وجود داشته باشه با استفاده از تجهیزات مانند مولتی متر یا دستگاه‌های دیگه که وجود داره ما میتونیم که سرکت زیر به صورت الکترونیکی عیب‌یابی کنیم. قسمت تخته پیشرویش که ما شما می‌بینیم به خاطر کنترل خود سیستم است که از اینجا برق شما وصل خط می‌کنیم. بعد یک سویچ یک نشان داره که سویچ روشن می‌کنیم. این ساکت چکش است همچنین اینجا لایت ABS است. از این قسمت با موتور سه فاز خود میتونیم کنترل کنیم به صورت شبیه سازی شده به جای انجینی که در موتور استفاده میشه از این میتونیم که استفاده کنیم. بعد 4 گیج برای فشار داریم. هر 4 گیج برای فشار هایدرولیکی است که در پاهای مختلف موتور میره و فشار زیر اینجا نشان داده میشه. به صورت شبیه سازی شده ما میتونیم طرز کار، هدف، عوارض یک سیستم ABS موتور با استفاده از این مدل برای محصل آموزش بدیم.
په دغه مسلکي انسټیټیوټ کې د عملی او نظری زده کړو ښې درسي اسانتیاوې شتون لري چې د زده کړو او تدریس په چارو یې رغنده اغیز کړی دی. بله، ما دقیقا اینجا قسمی که گفتم به حیث یک انجینر فارغ میشیم و ما میتونیم که موترها را ترمیم کنیم، بسته‌کاری کنیم، واسکاری کنیم و از تمام سیستم های از اینجا ما مستفید هستیم تا چک کامپیوتری هم که اینجا هست و دیگر سیستم هایی هم که ما داریم پیشرفته ما میتونیم کار کنیم و یاد گرفتیم تا جایی هم ما سال آخر ما از اینجا فارغ میشیم و تمام کار سر سیستم از اینجا را بلد هستیم. ټیکنالوژي انسټیټیوټ د کابل ښار د کارتیچار په سیمه کې موقعیت لري چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو ګڼ شمېر ځوانانو ته پکې مسلکي زده کړې ورکول کیږي. په دې هیله چې د هیواد ټول ځوانان مو سالم مصروفیت ولري، زده کړو ته مخه کړي او د هیواد په آبادولو او پرمختګ کې برخه واخلي.